حکمتیار وایي د مخلصونو او پښو پټول د ښځو حجاب کې نه راځي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې طالبان د پر ښځو او نجونو ځانګړې جامې نه تحمیلوي. هغه ویلي د مخلصونو او پښو پټول د ښځو حجاب کې نه شاملېږي. ښاغلي حکمتیار د جمعې د لمانځه خطبه کې ویلي د اسلامي امارت مسؤلینو ته سپارښتنه کوو چې ما داسې خاص ډول جامه پر افغانانو مخصوصا پر نجونو او ښځو تحمیلوي چې نه په قرآن او سنت کې د هغې په اړه صریح نص شته او نه د وجوب او تحریم په اړه کوم امر او نهي. د حزب اسلامي مشر وایي چې فشار او ګوښلو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړل شي. هغه ټینګار کړی چې که دین په زور پر خلکو مسلط کړل شي نو خلک به ترې مخ واړوي. حکمتیار ګاونډي ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته د حجاب د جبري کېدو سیاست ته پیشري ویل پر ښځو حجاب وتپل شو. بازار کې مراتبي خو کور کې نه او همداراز هوایي ډګر او نورو ځایونو کې چې حجاب جبري نه وي غورځوي یې. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت دوی له خوا وړاندې شوی حجاب الهي او شرعي حکم بولي. د دغه وزارت ویاند محمد صادق ته په یوه منسوب ټویټ کې د ښاغلي حکمتیار دغو څرګندونو ته غبرګون کې تور پورې شوی چې ګواکې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي غړو په کابل او د پېښور میشتو کیمپو کې د هغو نجونو پر مخونو تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ وو، خو اوس په دې اړه ملاحظات لري. هغه دا هم ویلي چې ګوندې ښاغلی حکمتیار په دې اړه د معلوماتو کمښت سره مخ دی ځکه دا موضوع له شریعت لرې ګڼي. احقیف له خپل ټویټر دا پوسټ بیرته ډیلیټ کړی او په دې اړه د بي بي سي پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا د نوموړي شخصي اکاونټ دی نه د وزارت. نوموړی وایي د ښاغلي حکمتیار په څرګندونو رسمي تبصره نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوه بل چارواکي هم بي بي سي ته ویلي چې دوی د حزب اسلامي د مشر د څرګندونو په اړه تبصره نه کوي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له CNN سره مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا وړاندې شوې جامې شرعي حجاب نه دي. هغه د تلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ویلي وو چې په دې اړه د طالبانو امر نه مني. درنو دوستانو له ملتیا مو مننه.